السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ، الله دې وکړي چې روغ ووایي راته. ابوظبي آیلینډ کې کوم چې د اسټریلایزیشن یا که په ساده ژبه کې ووایي کیمیاوي موادو سپری کولو پروګرام چې شروع شوی و، هغه نن خوشبختانه پای ته ورسېده. کوم چې په کسانو باندې د شپې 12 بجو څخه واخله تر سهار 5 بجو پورې بغیر د ضرورته تګ باندې به بندیز لګېدلی و، کوم چې تقریبا لاکډاون ورته ویلی شو، نو هغه خوشبختانه نن ابوظبي حکومت پای ته ورسوه. سر د نن څخه تاسو کولی شئ چې په ابوظبي کې شپې تګ راتګ وکئ. کومو کسانو چې د پروګرام په وخت کې مخالفي اخیستې دي، که څه هم دې باره کې رسمي څه نه دي ویل شوي، خو دغه کسان دې داسې وکړي چې نږدې ټایپینګ ته د ورشي، هلته د آنلاین شکایت وکړي محکمې ته. محکمه به د دوی شکایت وګوري، ممکن یا د دوی مخالفه ماف شي یا ورته کمه شي. نور دا خبره یو ځل بیا درته تکرارومه، سهار د نن څخه په ابوظبي کې کوم لاکډاون چې و هغه ختم شو، نو تاسې اوس 40 ساعته په ابوظبي آیلینډ کې په ازادانه ډول تګ راتګ کوی شئ. نور نو رادیو کې د معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به هم په وخت خبرومه. او دوستانو چې هیرمون شي دا ویډیو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو دوی ته هم دې باره کې معلومات وشي. نور ستاسو د سپورټ او دعاګانو څخه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.